ملګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د ارطغرل د 13 ډرامو او دغسې د 10 فلمونو په اړه لنډ ښایسته او جالبه معلومات درکړم. او ملګرو دوستانو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د ارطغرل د لایف زندګۍ په اړه هم لږ شانتي معلومات درکم. نو د ویډیو تر پای را سره پاتې شئ. او که تاسو هم د ارطغرل مینوال یئ نو دا ویډیو خاص تاسو دپاره ده. نو راځئ ملګرو ویډیو شروع کوو. ویډیو ډېره زیاته نه اوږدومه، خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې یوه غوښتنه لرم. که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ سمې سکیل HUB دا زموږ د یوټیوب چینل دی، در سره لازم سبسکرایب کړئ او ور بیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ هر راتلونکي ویډیو تاسو ته پر مخ ویلاویږي. نو راځئ شروع کوو ویډیو. ملګرو دوستانو تر ټولو مخکې خو به درته ووایم چې د ارطغرل غازي خپل اصلي نوم الجندو زیاتان دی. ملګرو په 26 جولای 1989 کې د ترکیې په ازمیر ښار کې پیدا شوی دی چې اوس مهالي عمر 46 سال دی. ملګرو دوستانو د ارطغرل قد تقریبا 6 فوټ دی او وزن یې تقریبا 80 کیلوګرام دی. او ملګرو په 2014 کال کې د نیش لیسا سره واده وکړلو. اوس مهال 2 زامن هم لري چې د پیلني زوی نوم یې امر ارس دی او ملګرو دویمه یې لور ده چې د هغې نوم لارر نوم یې دی. ملګرو دوستانو د ارطغرل د پلار نوم میولان دی او ملګرو د مور نوم یې ګل سین دی. ملګرو دوستانو د ارطغرل په اړه ما سره ډیر زیات معلومات یو، د دې نه بغیر د نورو اداکارانو معلومات هم زما په یوټیوب چینل کې اپلوډ شوي دي. که تاسو یې کتل غواړئ نو په اسانۍ سره یې کتلی شئ. خو ملګرو ویډیو ډیره زیاته نه اوږدوم، تاسو به د ویډیو په تمه باندې یئ چې د ارطغرل د ډرامو نومونه او د فلمونو نومونه موږ ته راوښایه. نو راځئ چې اوس یې درته د ټولو ډرامو فلمونو نومونه درکمه. خو د هغې نه مخکې یوه غوښتنه لرم، که تر اوسه پورې تاسو چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او ور بیل آیکن در سره پریس کړئ چې داسې خوندورې او ښایسته ویډیوګانې تاسو ته پر وخت میلاویږي. نو راځئ اوس یې را سره د فلمونو انځورونه په سکرین وګورئ. ملګرو دوستانو څنګه چې تاسو را سره د 10 فلمونو انځورونه په سکرین وکتل، راځئ اوس یې را سره د 13 ډرامو انځورونه هم په سکرین وګورئ. ملګرو دوستانو دا و د ارطغرل د ټولو ډرامو سریالونو فلمونو نومونه مې درکړل. په کمنټ کې راته ویډیو څنګه وه او راتلونکي ویډیو درته په کوم اداکار یا اداکارې جوړه کم. نو یو خوندور شانتي کمنټس وکړئ چې راتلونکي ویډیو ستاسو په کمنټس باندې هم جوړه کم، ستاسو کمنټس پکې مینشن کما، د یو اداکار نوم په خپل کمنټ کې لازم راته ولیکئ. نو ملګرو په بله ویډیو کې به میلاویږو. په الوی الله مو سپارم.